راش رمضان مرحبا میاشت د قرآن مرحبا مروزی یو څو ورځې لپاره د رمضان د میاشت د زموږ سره یو میلمه نو د میلمه خلک څه کوي استقبال کوي کنه د دې استقبال به د میلمه استقبال به په ښه طریقه باندې کوي د بعض خلک والعیاذ بالله استقبال په دې طریقه کوي چې د روژه راځي د طبیعت خراب شي نو ګوره چې ستا کور ته میلمه راشي او تا ورته خړتم پړسولی او په تندي دې دولسي او هغه ته دوی څنګه ښې او ته به ځان سره بنګ بنګ وکړي بس زه راځه نه راځه کښېنه نازړه ورته ووایه نو میلمه به دې سره خوشحاله شي دا ورته د میلمه بېعزتي وکړه دا بعض د روژې د میاشتې استقبال په دې باندې کوي چې خفه یو بیا روژه راغله کارونه به کې برابر نه کېږي او بل دې کار لري چې روژه په ګرمۍ کې ده نو یې چې ګرمي هم ډېره او موږ ورته وایي داسې برابر نه یو نو دا څنګه استقبال شو د رمضان استقبال د هغه میاشتې استقبال رسول صلی الله علیه وسلم په یو حدیث کې امام احمد بن حنبل رحمه الله دا حدیث راوړی وی اعطیت امتی 5 خصال في رمضان لم تعطهن امه من الامم قبلها الله سبحانه وتعالى زما دي امت له په دې رمضان په دې میاشت کې 15 خاص خبرې ورکړي چې د مخکینی خلکو نه دي ورکړي نو ورني خبره به دا ذکر کړی ده چې در روجتي انسان د خلینو چې کم بنزي د مشکو د عنبرو د بینه دا مصدر دی د الله بنیز باندې دویم دا چې د روجماتي پورې د کوم وخت چې روجونی چې روجماتي پورې ملائک د دوی لپاره دعاګانې وواړي او دریم دا ويزين الله كل يوم جنته او روزانه الله جنت ښکلی کوي چې څومره پې وخوړي جنت څه کېږي خمس در کېږي دا الله د دغه کسانو لپاره تیاری کوو چې روجې نیولي دی بیا به دغې ته ځي نو څلورم کار به کې دا وشي چې سرکشه کم شیطانان چې دي هغه به کې وتړلی شي او پنځم کار رسول صلی الله علیه وسلم ويغفر لهم في آخر لیله او اخرنۍ شپه چې د رمضان الله سبحانه وتعالی به کې د مؤمنانو وبخي دا پنځه خبرې په دې رمضان کې الله موږ له خاص راکړي نو موږ له پکار چې دې میاشت ته خوشحاله شو او په ښه طریقې سره د دې استقبال وکړو استقبال څه مطلب دی چې بازارونو کې ګڼه جوړه کړو په دې ورځو کې بازارونو کې داسې حال جوړ شي زموږ دا استقبال دی میلمه داسې حال جوړ دی په بازارونو کې ته وایي چې قیامت او بیا څه نه میلاوي نو بس چې دی 13 ورځو هغه سامان داخلي او ګاډي ډکوي او څوک چې وایي مال راکړه بل وایي مال راکړه هغې څه چل دی وایي روژه را روانه نو روژه خو د عبادتونو میاشت که نه د خوراکونو میاشت د عبادتونو میاشت خو موږ ته څه جوړ کړی دی موږ دې د خوراکونو میاشت جوړ کړې ده او بیا چې زمونږ دسترخوانونه ویني نو قسمه قسم خوراکونه به هغې باندې تا ته میلاو شي د روژه ماتي په ټیم کې چې کوم خوراک ته به چې کوم پکې نه وي هغه مشر خفه کېږي د ډېرې او بعض ملګري خفه شي چې وګوره د پلانې شی پکې نه و دا زموږ تیاری دی روژې ته موږ په روژه کې دغه کوو چې د خوراکونو به ډېر خیال ساتلی کېږي نوي نوي خوراکونه به پکې پخوو نو دا روژه چې ده د الله سبحانه وتعالی موږ له یو مقرره کړې ده چې په دې کې زموږ ایمانونه تازه شي دې به استقبال کې په دې طریقه باندې نه د بعض کسان څه کې د روژې میاشت راشي دې ته خوشحالي به دي چې د شپې به بیا څه د شپې به وي ټول به جیران ناست وي ګپ شپ به لګو ټي وي مخې ته ډیش مخې ته والعیاذ بالله د سهاره پورې بس بیا دغه ټنګې پېشمنۍ وکړي او بیا ویده شي چې ویده شي نو بیا بیا ویده دا د روژې نه فایده اخیستل او دا د روژې استقبال موږ له پکار ده چې موږ لږ ساعت ودرېږو سوچ وکړو چې یو روژه په موږ باندې تېره شوې وه تېر شوي کال که بیا بله د هغې نه مخکې وه ډېر لرې مسجد دا 2 روژې کافي دي یو د تېر شوي کال یو د هغې نه مخکې سوال دا دی چې 2 روژو کې تا څه کړي نو ته چې سوچ وکړې په هغې کې به کمیږي لازم به پکې کمیږي چېرې ما دا کار پکې نه و کړی ما پکې دا کار نه و کړی ما دا نه و کړی اوس موقع ده نو دا بله روژه روانه ده که نه هغه وټ کټ په دې کې وباسه الله سبحانه وتعالی د موقع درکوي نو چې موقع درکوي نو بیا دا موقع غنیمت وګاڼه هغه کمی چې کم په تېر شوو روژو کې زموږ نه شوی دی چې هغه په دې کې بیا رانشي
په دې شکل سره به ته استقبال کې د روجې ناولنې کار به دا وکړي د میلمه د استقبال کې چې توبه به وباسي رب العالمین ته چې الله د روجې په ما باندې په داسې حال کې شروع شي چې ما توبه ویستي تا ته او زه د هر قسمه ګناه نه رجوع کوم تا ته او دا ګناهونه پرېږدم چې څومره ګناهونه زه کوم هغه زه پرېږدم او رب العالمین خوشحاله چې لکه صحیحینو کې حدیث دی چې الله سبحانه وتعالی د بنده په توبه باندې د هغه کس نه زیات خوشحالي چا سره چې سورلي او په شړه ځمکه کې رواني او په هغه اوښ باندې ورسره خوراک کومي او څښاک کومي هغه ترې ورک شي او بیا دې د ونې لاندې راشي د مرګ انتظار کوي ځکه چې نو ته لار معلومه نه څوک شتي نه خوراک ته نه څښاک او ویده شي خوب پرې راشي چې راپاڅي چې وګوري اوښ ورته خوا کې ولاړ دی به څومره خوشحاله شوی ژوند واپس میلاو شو الله سبحانه وتعالی د دې خوشحالي نه هم زیات خوشحالېږي په دې باندې چې انسانان ورته توبه وباسي رب العالمین په دې توبه کې ګورې زمونږ فایده ده که نه الله ته پکې فایده ده ها موږ ته فایده بیا به الله خوشحالي دومره مهربانه باچا دی په دې خوشحالېږي چې انسانان د جهنم نه ځان بچ کړي الله سوي ما يفعل الله بعذابكم الله استاسو په عذاب باندې سکه وسو پیدا وته الله موږ جهنم ته وځي الله به بچي کې وسډیر شي نه به سړيږي نه به کمیږي نو الله به خوشحاليږي چې د انسانان جنت ته لاړ شي او ځکه بار بار موږ ته د قران کې او د رسول سم په جواب باندې دا خبره موږ ته بار بار کړي چې توبه وباسي چې موږ د ور نه بچو موږ باندې حجت قائم دی او په نمونو حجت قائم دی د قیامت پر ورځ موږ سره هیڅ وزر نشته چې الله موږ ته وایي چې د قران ته اوس ډکو دی خبره او د رسول سم د حدیثونه چې ور رجوع کې الله ول جنت تر کې ګناونه پرې الله ول جنت تر کې بیا هم تاسو نه واپس شي نبی خو زموږ خبر نه چلیږي نو دا روجه روانه یو رب العالمین ته رجوع کوي یو نوې ژوند شروع کوي او په دې کې یو واقعه به تور امام ابن القیم رحمه الله ذکر کړی مدارج السالکین کتاب کې د بعضو کسانو دا واقعه نقل کړی د دیندار خلکو نه چې کوم رب العالمین ته نږدې دي وایي چې یو نیک انسان په لار باندې روانو او په یو کوڅه باندې تېرېدو نو یو کور یې ولیدو دا ور کولاو شو د هغې نه یو ماشوم بهر ته راووت او دا ماشوم چې دی نه جاړي او چغې وایي چې لکه څوک زما مرسته وکړي مور یې پسې راووته نو هغه مور یې چې دی نه ښه وردیکه کړو بهر ته تر دې چې د کور نه راوویستو او بیا پسې دا ور بند کړو نو دا ماشوم لاړ سزي پورې روان و هغوی چې ما ورته کتو دا ماشوم لاړ سزي پورې لږ ساعت له ودرېدو بیا یې سوچ به یې کړی نو بیا واپس راغی اول ته هغه دروازه کې کېناستو پته ورته ولګي چې بل ځای شته نه بل ځای نشته او دا ورته هم پته لري چې د مور نه علاوه بیا بل څوک نشي چې دی ځان ته رانږدې کړي نو راغی او د دروازې خوا کې کېناستو زړه یې د غم نه ډک نور ور یې چیک ور بند نو بس په هغه ځای کې چې دی پرېوت او هلته ویده شو مور یې لږ ساعت بعد راووته کافي وخت بعد مور یې راووته او هغوی چې دی واقعي ته ما کتو چې واجبه حالات دي نو مور یې راووته نو چې دې ته وکتو نو بس د هغې زړه چې دی نو مور خو موري زړه نرم شو په جړا شو خپل ماشوم یې هغه هلکې راپاسو غاړه یې ورکړه او ښکلې کړو او بیا ورته وایي چې زویه ته زما نه چېرته ځې او زما نه علاوه به تاله څوک چې دی نه ځای درکړي او غاړه به درکړي او په تا به خفه شي نو خو تا ته ما ویلو چې ګوره چې زه ته کومه خبره وکړم هغه منه ته زما خبره نه منې نو کله که ته زما خبره وم نه منې خو بیا هم زه مور یم نو په تا باندې زه خفه کېږم او دا ماشوم یې راولیم او کور ته یې دننه کړو نو امام ابن قیم رحمه الله دا واقعه دې لپاره ذکر کړې ده د ماشوم ته پته وه چې بل ځای نشتي نو لړ هلته پرېوتو نو زموږ دپاره هم د الله نه علاوه بل ځای نشتي چې موږ
چېرته هم لاړ شو رب العالمین ته به واپس کیو زمونږ چې غم سوچ دړ هر څه په مصیبت به موږ راشي نو دغه یو دروازه دی چې موږ رب العالمین ته ټکوو د دې مخلوقاتو نه ته یې مه ساتوله لازم کې د مخلوقات ستا د مصیبتونه تا نه لرې کړي او تا سره ودرېږي او بیا خاص کر نن سبا د فتنو په دور کې هغه خبرې ختمې شوي دي چې یو سړی د الله لپاره محبت کوي او د الله لپاره ملګرتیا کوي هغه قیسې نشي ختمې شوي بلکې پلار او زوی په منځ کې رشته قایمه وي نو هغه د څه لپاره قایمه ده هغه د دنیا لپاره قایمه تر دې حالات دې در رسېدلي چې ښځه خاوند یو بل سره رشتې ساتي نو د هغوی مقصد صحیح دنیایي که خاوند مالداري یو ښځه خوشحاله ده که خاوند غریب وي نو بیا ورته څه وایي وایي ما پرېږده زه تا سره نوره تنګه شوې یم نو د رب العالمین د در نه علاوه زمونږ بل ځای نشته دا خبره صحیح ده که نه الله په قرآن کې څه وایي ففروا الى الله ای انسانانو الله وایي منډې کوي په الله پسې ګوره څوک چې د چا نه ویرېږي نو د هغه نه تښتي که نه او د الله نه چې ویرېږي نو په هغه پسې به ځي د انسان نه چې ویرېږي د هغه نه به لرې ځي د الله نه چې ویرېږي الله ته به نږدې کېږي نو یو نوی ژوند شروع کوي چې دا روژه به عموماً په داسې حال کې راشي چې موږ توبه ویستي کومه ګناه چې ته کوې تا ته ښه پته ده هغه پرېږده نن نه چې د رمضان سپومۍ راښکاره کېږي او تا توبې ویستي د ګناهونو نه پاکې داسې به کوئ که نه به کوئ د نن نه نوی ژوند شروع